Hello and welcome back to احساس Academy. ستړي مشئ ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې موږ په have and has باندې خبرې کوو چې دا څه شی دي. have او has په معنا د لرلو ده. have has shows ownership or relationship. have and has shows ownership or relationship. have او has په جملو کې موږ ته ملکیت یا رابطه ښیي. دا مونږ کله استفاده کوو کله چې مونږ وایو چې فلانی کس موټر لري، سارا یو کور لري، علي یو اپارتمان لري. د دې د ویلو دپاره مونږ have او has استفاده کوو. له مونږ سره اووه دانې سبجیکټ پروناون دي I, we, you, they, he, she, it. چې دا مونږ په تیره ویډیو کې تشریح کړي چې سبجیکټ پروناون څه دي. که تاسو ویډیو نه یې کتلي په یوټیوب کې له مونږ سره په تیرو برخو کې دا ویډیو مونږ تشریح کړي نه. اوس راځو چې د have او has ترمنځ فرق څه شی دی. معنا خو یو شان ده چې have هم په معنا د لرلو، has هم په معنا د لرلو. فرق یې څه شی دی چې have د جمع نومونو سره استفاده کیږي، یعنې د یو کس څخه چې اضافه وسي، او has د مفرد نومونو څخه سره استفاده کیږي. I have a car. I have a car. زه یو موټر لرم. We have two chairs. We have two chairs. موږ دوه چوکیګانې لرو. دا د لرو کلمې دپاره مونږ have استفاده کوو. You have a kind mother. تو یا تاسو یو مهربانه مور لرئ. دا have دلته له مونږ سره مرسته کوي چې مونږ د لرلو کلمه ووایو. راځو he, she, it، احمد، سارا څومره چې مفرد نومونه دي د یو کس په باره کې د هغه د ملکیت یا د رابطې په باره کې مونږ خبرې کوو، بیا مونږ has استفاده کوو. She has a purse. هغه یو دستکول لري. She has a purse. هغه یو دستکول لري. دا has مونږ ته د لرلو لپاره استفاده کیږي دلته. Ali has a big house. Ali has a big house. Ali یو غټ کور لري. اوس دا مونږ سوال ته په کوم شکل اړو؟ د دې د سوال ته اړولو له مونږ سره دوه طریقې دي چې یو برټش او یو امریکن. دلته په نننۍ ویډیو کې مونږ د امریکن طریقې سره دا سوال ته اړو. نو مونږ د do او د څخه کار اخلو. موږ به د جمع نومونو سره د do کلمه اضافه کوو. د جمع نومونو سره به د do کلمه استفاده کوو چې سوال ته واړو. د مفرد نومونو سره به موږ does استفاده کوو چې سوال ته واړو. I have a car. د جمع لپاره استفاده کیږي. نو سوال ته چې اړو do I have a car. د دې ټولې جملې په سر کې مونږ یو د do کلمه استفاده کوو چې دلته مونږ استفاده کړې. I have a car. Do I have a car. Do I have a car. زه یو موټر لرم. آیا زه یو موټر لرم. We have two chairs. مونږ دوه چوکیګانې لرو. سوال ته اړولو لپاره فقط په سر کې مونږ د do کلمه اضافه کوو. Do we have chairs? آیا مونږ چوکیګانې دوه چوکیګانې لرو. You have a kind mother. ته یو مهربانه مور لري. Do you have a kind mother? آیا ته یو مهربانه مور لري. She دلته مونږ وایو چې she has a purse. اوس دلته مونږ سره یو خبره ده چې کله هم مونږ دا مفرده جمله سوال ته اړو نو دلته مونږ چې کله د does کلمه اضافه کوو نو دا کوم has چې مونږ ورکړی دی دا به مونږ په have باندې بدلو. دا پکې نوٹ دی. دوباره یې وایم نوٹ چې کله هم مونږ مفرده جمله سوال ته تبدیلو په دې وخت کې چې مونږ does سره اضافه کوو نو دا has به په have باندې بدلیږي. ګوره she has a purse. و سوال ته څنګه وړي does she have a purse. دلته زمونږ سره څه شی شو دغه د has کلمه چې مونږ دلته استفاده کړې دا دلته له مونږ سره have شو. Ali has a big house. Ali has a big house. Ali یو غټ کور لري. که چېرته سوال ته اړوم نو مونږ ویل چې څه شی اضافه کوو does. Does Ali have a big house. Does Ali have a big house. آیا علي یو غټ کور لري نو دلته زمونږ سره has په have باندې بدل شو. اوس دغه جملې چې مونږ منفي ته اړو مونږ په اول او دویم حالت کې په اول حالت کې مونږ has استفاده کوو، په دویم او په منفي حالت کې او په سوالیه کې مونږ دا بیا have سره استفاده کوو د ټولو سره. I have a car. سوال ته do I have a car منفي. I do not have a car. I do not have a car.
We have two chairs. Do we have two chairs? We do not have two chairs. Sorry, دلته ما book لیکلی دی چې د دې پر ځای باندې زموږ سره word chair. You have a kind mother. Do you have a kind mother? You do not have a kind mother. She has a purse. Does she have a purse? She does not have a purse. نو اغلته مونږ سره فقط د not کلمه استفاده کیږي خو بیا هم مونږ سره have پاتې شو فقط په اول حالت کې has او پسې بیا نورمالي مونږ په سوالی او منفي کې د have کلمه استفاده کوو. Ali has a big house. Does Ali have a big house? Ali does not have a big house. Thank you for watching. See you in the next lesson.